بسم الله الرحمن الرحیم. البرټ آینشټاین وایي مطالعه د انسان فکر پراخوي او د انسان ذهن د نوو نظریو لپاره پرانیزي. امام غزالي رحمه الله وایي علم د زړه ژوند دی او مطالعه د علم د زیاتېدو لاره ده. ابن سینا وایي مطالعه د انسان عقل روښانه کوي او انسان له ناپوهیو څخه ژغوري. په تېرو څو خپرونو کې په مختلفو موضوعاتو غږېدو. د مثال په ډول څنګه درس ووایو، ولې مو درس نه زده کېږي او حل لارې یې څه دي، څنګه خپله حافظه غښتلې کړو او ترڅنګ د امتحان د ویرې په لاملونو او حل لارو غږېدو. خو نن بحث د دې بحثونو څخه جلا دی. هغه داسې چې د خپلو درسونو ترڅنګ نوره اضافي مطالعه څنګه وکړو. زموږ په ژوند کې مطالعه څومره ارزښت او ګټې لري. د بحث لپاره سره په خپرونه کې ښاغلی یحیی صافی مېلمه دی. په لومړي سر کې قدرمن مېلمه او تاسو درنو او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. هیله لرم روغ او جوړ به یاست. وعلیکم السلام. ډېره مننه اغلې. زه هم په خپل نوبت سره قدرمنو لیدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. که په پیل کې راته مطالعه تعریف کړي نو مهرباني به وي. مطالعه له لړ فعالیتونو څخه عبارت ده چې د معلوماتو ډېروالي لامل ګرځي. یوه مشهوره خبره ده چې تر ټولو ښکلی جنګ هغه جنګ دی چې وسله یې کتاب او قلم وي، رهبران یې عالمان وي، قربانیان یې ناپوهان وي. ډېر ښه. که د اسلام له نظره راته د مطالعې په ارزښت رڼا واچوي ډېره به ښه وي. بالکل. د اسلام مبارک دین پیل لومړی د لوستلو پر بنسټ شوی دی. لومړی وحی جبرائیل امین په واسطه زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغلې وه. هغه داسې وه چې بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ژباړه: د هغه رب په نوم ووایه چې ټول جهان یې پیدا کړی، هغه الله جل جلاله چې له یوې ټوټې وینې څخه انسان پیدا کړی. ووایه چې ستا رب تر ټولو لوی دی، همهغه رب چې د قلم په واسطه یې تعلیم ورکړو. نو له دې ایتونو څخه موږ ته ښکاره شوه چې د اسلام لومړی امر ولوله دی. جزاک الله. ډېره مننه. که په ټوله کې د مطالعې په ګټو راته ووایي. مطالعه ډېرې ګټې لري. مطالعه کول د ژوند په چارو کې د ستونزو حل لامل ګرځي. مطالعه مو مغزه فعالوي. مطالعه مو د خوښۍ باعث ګرځي. مطالعه ستاسو شخصیت لوړوي. مطالعه شخصي او ټولنیزو اړیکو ته قوت ورکوي. مطالعه د ټولنې پرمختګ لامل ګرځي. مطالعه د انسان تحلیل څو برابره زیاتوي. مطالعه مو یو ښه ویناوال جوړوي. مطالعه مو په نفس باور زیاتوي او که مطالعه مو د استدلال، پوهې او درک ته وده ورکوي او که د رښتیا ارزښت په توګه هم چې کتاب زموږ تر ټولو ښه او نږدې ملګری دی. ډېره مننه ښاغلی یحیی صافی. واقعا ښکلي معلومات مو له درنو لیدونکو سره شریک کړل. اباد اوسئ. له تاسو هم ډېره مننه چې د لیدونکو لپاره مو ښه او غوره موضوع انتخاب کړې وه. کور وده. د تاسو قدرمنو لیدونکو هم یوه نړۍ مننه چې زموږ خپرونه مو په پوره مینه ولیدله. تر بلې خپرونې چې بیا زه صاحبه سلال زه ستاسو حضور ته راځم په لوی رب مو سپارم.